یتیم ماشوم لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه راسره واورئ. چاود شوی پلاستیکي دسترخوان یې له طاق راښکته کړو. د څو ورځنۍ ډوډۍ وروستۍ ټوټه پکې تاو شوې وه. خپله برخه یې ترې بېله کړه او د مور برخه یې بېرته په دسترخوان کې ونغاړله. دسترخوان یې په خپل ځای کېښود. مور ته ورنږدې شو. په کوچنۍ ژبه یې وویل: مورې، پورته شه، زه ډارېږم. ځواب یې وانه ورېد. د مور په ټټر یې سر کېښود. ډېر ګرم و. د خولو او تبې بوی ترې ته. د مور په ګرمه غېږه کې د آرام احساس وکړ. غوږ شو. مور یې په آرام آواز د الله کلمه تکراروله. هغه ورځې یاد ته راغلې چې یوه بوډۍ ښځه به د دوی کور ته راتلله. خیرات به یې غوښت. د رؤف مور یو څه ورته وویل. بوډۍ ښځې به اسمان ته کتل او بیا به یې د الله کلمه غږ کوه. دواړو به یو ځای ژړل. دا یې هیره وه چې څوک اړمنه و، څوک اړتیا پوره کوونکي دي. بوډۍ به د څنګ ګاونډي کور دروازه د خیر غوښتلو لپاره ټکوله. د غني په نوم یو چاغ غوښین هلک به دروازه خلاصوله. د بوډۍ ښځې په څادر کې به یې ګرمه ډوډۍ چې تاو به ترې پورته کېده اچوله. هلک به دروازه په بیړه بنده کړه. بوډۍ به سر اسمان ته پورته کوه او د الله کلمه به تکراروله. رؤف هم د دوی په پیروي اسمان ته کتل تر څو هغه څه وویني چې مور او هغه بوډۍ ښځه یې ویني. د اذان هغه غږ چې خلک یې د ماښام لمانځه ته رابلل. رؤف به هم هر ماښام د پلار سره جومات ته ته. دې کار د لویۍ احساس ورکوه. ځان ورته لوی سړی ښکارېده. خو دا تکرار څوم ماښام و چې د پلار د نه شتون تریخوالی تجربه کوه. د مور له ټټر یې سر پورته کړ. له ځای پورته شو، خو ناڅاپي یې د پلار په بوټانو سترګې ولګېدې چې بې څښتنه په دروازه کې پراته وو. تېر خاطرات یې ذهن ته راغلل. هغه ورځې وریادې شوې چې پلار یې دا بوټان د عبدل له دوکان اخیستي وو. رؤف ته یې هم یو جوړ بوټان اخیستي وو چې بیا یو غني ترې د ژرندې ویالې ته اچولی وو. همدا و چې رؤف څو نورې ورځې په چپلکو کې ګرځېده. هو، هغه ورځ یې پلار د کریم له دوکان غوښه هم اخیستې وه. دا چې د لوی اختر شپه وه، نو مور یې پکې خوندور پلو پوخ کړی و. هغه پلو چې په کال کې به یې 2-3 ځلې نه پیدا کېده. د پیشو میاو میاو غږ یې د ژورو فکرونو لړۍ وشکوله. پر دیوال د غڼې څو چنده لوی شوي سیوري سخت وډار کړ. ویر یې واخیست. ټول وجود یې ساړه نیولی و. نه پوهېده څه وکړي. د کور له یخې او غمجنې فضا ستړی شوی و. د وړې کړکۍ خواته لاړ. د ماتې شیشې له شا یې د باندې کوچني ځنګل ته وکتل. یو داسې سیوري د لیدو په لټه و لکه د هغه د پلار چې له ځنګل تېره و د کور خواته را روان وي. ولې یوازې د چینارونو پر واورینو څانګو ناست ځنګلي کارغانو او د باد بې خونده غږونو نه بل څه نه اورېدل کېدل. د کلي ټول ماشومان خپلو کورونو ته تللي وو. د هغوی د خواړو ډک دسترخوان، د مور او پلار په څنګ کې ګرمه ډوډۍ او بیا د ګرمې صندلۍ لاندې آرام خوب د هغه په ذهن کې راګرځېدل. په همدې فکرونو کې و چې ناڅاپه یې د مور پښو ته پام شو چې له کمپلې راوتلې وې. پر کمپله یې پټې کړې. له ځان سره یې وویل: کاش پلار مې بېرته راوګرځي. نه پوهېده چې د خپلې ناروغې مور پالنه به څه ډول کوي. د ډوډۍ وروستۍ ټوټه یې هم مور ته وربېله کړې وه. فکر یې کوو چې څه ډول له دغو ټولو بارونو ځان خلاص کړي چې پلار یې د ده په اوږو پریښي او خپله ترې تللی دی. د ور ویرونکي غږ یې هم د فکرونو لړۍ پرې نه کړه، ځکه د خپل تصمیم نیولی و چې هر څنګه وي خپل پلار به بیرته کور ته راولي. د ور ځنځیر یې هغه زنګ وهلي میخ ته ور واچوه چې د ده څو برابره عمر یې لره. د هدیرې پر لور روان شو. د چینارونو پر لوړو سپینو څانګو د غروب وروستۍ زیړې وړانګې ښکارېدې. تورخولي کارغانو د شپې تیاره په خپلو کاغ کاغ غږونو لمانځله. د چینارونو په لوړو سپینو واورینو څانګو ناست کارغان لکه ستړي کوچیان یو ځای په سندرو او ګډاو. رؤف د خاورو هغه انبار ته ورسېد چې تر نورو لوړ ښکارېده. پر سپینو واورو پوښل شوی و. دی د پلار څو ورځنی قبر و. د قبر مخې ته یې ګونډې ووهلې. د لاس او پښو ګوتې یې ساړه وهلې وې او بې حسه شوې وې. د پلار غېږ یې افسوس یې ستونی راډک کړ. زړې له ټوټو ګنډل شوې کورتۍ په لستوڼي یې خپلې سړې اوښکې پاکې کړې. د پلار څېره یې ذهن ته راغله.
چې آرام تر خاورو لاندې ویده و. فکر یې کوو کیدای شي پلار به یې هم وږی شوی وي. د قبر شاوخوا یې سوری لټوه تر څو خپل پلار ترې وویني. واوره یې په یخ شویو ګوتو یوې خوا کړه. په تازه خاوره کې یې سوری وکړ. خپله برخه ډوډۍ یې دوې برخې کړه. د پلار برخه یې د سوري په منځ کې کېښوده. یوې کوچنۍ حشرې د خاورو څخه سر راوویست. یو بدشکله کارغه د ونې له خاخه په تیزۍ والوت او حشره یې په خپله مخوکه کې پورته کړه. رؤوف خوله د قبر سوري ته ورنږدې کړه او په وړه ژبه یې وویل: پلاره، زه له کارغانو ډارېږم. راځه چې یو ځای کور ته لاړ شو. کور ډېر یخ و. لرګي هم ختم شوي وو. موږ وږي شوي یو. د غني له کوره د غوښې بوی راته، خو زه یې په کیسه کې نه یم. هو رښتیا پلاره، سبا لوی اختر دی، خو موږ سلګو واخیست. زه د خوږو او کلچو په کیسه کې هم نه یم. نوي کالي هم نه غواړم. پرېږده چې غني زما پر بوټانو پورې وخاندي. زه او ته به له خیره سبا وختي لرګیو ټولولو ته ځو. که مې په لاسونو کې ازغي لاړ شي بیا هم نه ژاړم. زه به زر زر لرګي ګېډۍ کوم. زه نور لوی سړی یم، 8 کلن هلک یم. هو رښتیا پلاره، نن ټوله ورځ په کور کې وم. نه مې د چا سره جنګ کړی او نه هم جومات ته تللی یم. ټوله ورځ مې خپل سبقونه تکرارول. غواړې درته ویلولم؟ غوږ شه. بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلام 5 بناوې: اول کلمه، دوهم لمونځ، دریم روژه او څلورم زکات، 5م حج. بیا یې په وړه ژبه بسم الله الرحمن الرحیم وویل. بیا یې الحمدلله رب العالمین، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس یې تکرار کړل. سبا وختي چې لا هم د جماعت فضا د اختر د مبارک شه، ستاسو د هم مبارک وي. عبادت مو قبول شه. آوازونو ډکه وه. د کلي یوه ډله خلکو جنازه پر اوږو د هدیرې خواته روان و. هدیرې ته لا نه و رسېدلي چې خدمتګار لالګل ستړی او ورخطا د دوی خواته را روان دی. کله چې را نږدې شو ویې ویل: مولانا صاحب، موږ 2 قبرونه وکندل. ملا ورته ویل: 2 د څه لپاره؟ لالګل وویل: راشه خپله یې وګورئ. کله چې له هدیرې تیر شول او نوي قبر ته ورسېدل، ویې لیدل چې رؤوف سر د پلار په قبر ایښی او ساړه وژلی دی. حریص او تور کارغان د ده په ګوتو کې یخ شوې ډوډۍ په حریصانه ډول په مخوکو وهله. د کلي شوخو هلکانو چې د مشرانو سره یې جنازه تر هدیرې بدرګه کړې وه، د رؤوف په لیدو یې کوچني زړونه راډک شول. پر رؤوف را چاپېر شول. ټولو ژړل. غني د رؤوف لوڅو او یخ وهلو پښو ته ګونډې ووهلې. په چیغو چیغو یې ژړل. دا چې د رؤوف یو بوټی د ژرندې ویالې ته ترې غورځولی و او د رؤوف له ښکته پورته منډو غني او ملګرو څو شېبې خوند اخیستی و، اوس چې د ډېرې ملامتۍ احساس کوه. هغې خواته یو نااشنا الوتونکی د قبر پر لوحه ناست و. وار په وار به یې مخوکه خلاصه او بندوله. کله کله به یې اسمان ته کتل. ته به وایې چې دا هم د هغه بوډۍ ښځې په څېر د الله کلمه تکراروله، او کیدای شي د هغې روح به و چې له سرګردانۍ او خپل نومرکو کوڅو دلته راغلی وي، تر څو رؤوف تر خپل پلاره پورې بدرګه کړي. زما په قبر زوال راغی، زما په قبر زوال راغی، ما ته د غېږې جانان لاس نه راکوینه. د قربان سوی آواز دی، د قربان سوی آواز دی، په نیمه شپه د بلتانه ټپې کومه. چې ماخستن شي زړه مې تنګ شي، چې ماخستن شي زړه مې تنګ شي، بړستن کفن کټ راته قبر شي ورځمه. کبې له تا مې وخت تېرېږي، کبې له تا مې وخت تېرېږي، د ځمکې سر دی راته سره سکروټه شینه. ارمان به وکړې وخت به تیر وي، ارمان به وکړې وخت به تیر وي، هر څه به ډیر وي، زه به تورې خاورې یمه. د تسلی یاران مې نشته، د تسلی یاران مې نشته، د ګیلو ډک زړګی به چاته تشومه.